کونړ کې د پوهنې وزارت له لوري د څه د پاسه 800,000 ټوکه مرسته شوي درسي کتابونه په مرکز اسداباد او ولسوالیو کې پر ښوونځیو وویشل شول. د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغو درسي کتابونو سره به تر ډیره په دې ولایت کې د زده کوونکو د کتابونو د نشتون ستونزه هواره شي. کتابونو نشتون و چې مشکلات او ستونزو سره مخ وو. کونړ ولایت ته تقریبا 8,25,000 او 300 جلد کتابونه راغلي دي. زمونږ ډیر مشکل د دې سره حل کیږي. د اول صرف نه تر 12 صنف پورې ټول کتابونه موجود دي، نو زمونږ ډیر مشکل حل کیږي په دې باندې. په ورته مهال د کونړ مرستیال والی بیا وایي په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه هغه څه و چې دغه ولایت کې تعلیمي بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شو. نوموړی وایي تعلیم ته د اسلامي امارت د خاصې او جدي پاملرنې له برکته اوس د درسي کتابونو شته ستونزه تر ډیره حل شوه. تقریبا 15 کاله بعد د مکاتبو سره په هغه اندازه باندې د کتابونو مرسته دا نه وه ترسره شوې. نن د ټولو مکاتبو سره په هغه اندازه باندې مرسته وشوه چې د ټولو صنفونو او د ټولو مکاتبو کتابونه الحمدلله هغه نن توزیع کیږي او موږ او تاسو د هغې شاهد یو. نو موږ ټولو ملت ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله د تعلیم په برخه کې موږ به خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوو. د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې کونړ کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه حل کیږي.